السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خویندورونو تل چې یو خبره چې تاسو په شک کې اچوي او درته مهمه وي چې باید ځان ور باندې پوه کړئ په حقیقت باندې، نو څارئ. داسې نه وي چې په پټو سترګو باندې د یو چا نه خبره واورئ او بیا مو مشوره کړې وي. دا سخته ګناه ده. هر کار چې کوئ، هره خبره چې کوئ، څارئ. زه به یوه بیلګه، یو مثال درته ووایم چې زمونږ په ټولنه کې د 40 کالو 45 کالو راسې چې موږ ته مولا وویله چې دا سړی کافر دی یا دا کام کافر دی یا دا کلی کافر دی. البته په پښتونخوا کې دا شیونه روان دي. په لوی افغانستان کې په موږ باندې فیصلې هیڅوک هم نشي راپاڅېدی چې هندوستان ته وایي چې ته کافر یا پنجاب ته وایي چې ته کافر یا عربستان ته وایي چې ته کافر بې ځایه فتوې ورکړي. خو په موږ یې ورکوي، نو بیا هلته وایي چې دا کافر دی، دلته وایي چې جهاد دی، او دلته وایي چې جهاد کولو باندې خدای پاک څه ورکوي. کار جوړ دی. بیا موږ د سر و ماله تیر یو. په دې ځای کې باید زما د خبرې مقصد د جهاد خلافت خدای نه خواسته نه دی، دا کفر دی. زما د خبرې مقصد د ملا، د مفتی یا د جهاد کولو یا هغه څه چې دوی وایي چې په جنت کې ور باندې داسې حورې او علمان دي، د دې مخالفت نه دی. زما د خبرې مقصد دا دی چې کله تاسې داسې فتوې واورئ، تاسو ور باندې فکر وکئ. یوه بیلګه په افغانستان کې جهاد دی، تر ننه روان دی. ګوره دا جهاد به بندېږي نه، او په افغانستان کې به روان وي تر څو پورې چې د پنجاب مدرسې وي او د پنجاب مولایان او مفتیان وي او د هغې روزلی شوي مولایان وي. دا جهاد به په افغانستان کې روان وي. بیلګه نن په افغانستان کې یو داسې شرعي نظام دی چې په ټولې نړۍ کې نشته. دا چې څوک یې نه مني، دا د هغه خپل کار دی. خو شریعت او شرعي نظام په افغانستان کې ښه په نه راباندې راوستی دی. او دی ولې جهاد نه په بندېږي؟ ولې د ایشان راځي او اوس هم افغانان وژني؟ دا ځکه چې دغه مولایان یې کوي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې کله تاسې داسې خبرې اورئ یا داسې فتوې اورئ یا داسې د شریعت خبرې وي، نو تاسې په هغې باندې فکر وکئ، غور ور باندې وکئ. آیا په افغانستان کې کفر و یا اوس کفر دی؟ مخکې کفر و، دا اوس کفر دی پکې؟ دا زموږ او ستاسې فرض دی. لکه څنګه چې مانځه دپاره اودس فرض دی، داسې باید په دې باندې موږ او تاسې فکر وکړو او د هغې نه وروسته قدم اوچت کړو. ارام ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ. ځینې ملګري دا فکر کوي چې زه ګونې د مولایانو د علما کرامو خلاف یم. په ژوند کې نه. زما په ټول ژوند کې ملګري مفتیان دي، علما دي، طالبان دي، تبلیغیان دي، او ملګرتیا ځکه ورسره کوم چې خوښ مه دي او ملاتړی یم. په دې باندې غوږونه خلاص کئ. زه خلاف د هغه مولایانو، د هغه مفتیانو یم چې بل چا روزلي دي او زما مفتیان ورباندې بدنامي او ورباندې وژني. زه خلاف د هغه مولایانو یم چې بل چا روزلي دي او زما مولایان ورباندې وژني او بدنامي. زه مخالف د هغه کسانو یم چې هغه زما دین ورباندې بدنامي، زما مولا، زما سپینګیری، زما دود و دستور، زما خاوره ورباندې بدنامي. زه د هغې داسې خلاف یم لکه د کفر چې خلاف یم. السلام علیکم ورحمت الله.